وروسته له هغې چې نړیوال بانک او د افغانستان د بیارغونې صندوق افغانستان لپاره په ټولیز ډول د 293 میلیونو ډالرو په ارزښت په دریو برخو زراعت، روغتیا او معیشت پروژې تصویب کړې، تازه نړیوال بانک له یادو مرستو څخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ملي ادارې د خوړو خوندیتوب له نوې پروژې سره 150 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړې. د دغه ادارې مشر له یادې مرستې د هرکلي ترڅنګ وایي د یادو پروژو له لارو به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې تر ټولو بېوزلو او زیانګالو خلکو سره د معیشت او ژوند ژغورنې په برخو کې مهمې مرستې وشي. موږ د نړیوال بانک او د دې بانک د غړیو د دغه سخاوتمندانه مرستو ډیر منندوی یو چې په دې حساس وخت کې کوي. دا په افغانستان کې د بېوزلو بزګرو لپاره یوه تاریخي شیبه ده او دغه مرسته زموږ د هغو ډلهییزو هڅو څرګندونه کوي چې هدف یې د یو لوی ناورین مخنیوی او د زیانګالو خلکو په ژوند کې رښتینې بدلونونه رامنځته کول دي. په ورته مهال بیا اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بشري مرستې اقتصادي اغیزه نه لري. دوی زیاتوي که چیرې نړۍ غواړي د افغانستان اقتصادي ستونزې حل شي باید خپلې مرستې په زیربنایي پروژو باندې ولګوي. زه فکر کوم چې دا بشري مرستې هیڅکله اقتصادي اغیزه نه لري او دا په اوږدمهال کې کولی شي چې سکتور خصوصي لپاره یو لوی خنډ جوړ شي. نو زه فکر کوم که چېرته نړۍ غواړي چې د افغانستان اقتصادي ستونزې حل شي دوی تلاش وکړي چې دا پیسې چې دوی افغانستان سره همکاري کوي دا د زیربنایي پروژو باندې ولګول شي لکه د زراعت په سکتور کې دا پیسې د اداري او لوجستیکي مصرف کیږي او په دې کې هم هیڅ شک نشته چې دا پیسې ممکن ډیری برخې حیف ومایل شي. نو زه فکر کوم چې دا پروژه د دولت له لورې نظارت شي او د زیربنایي پروژو په برخه کې ولګیږي نو زه فکر کوم چې ډیره لوی یو مثبته بدلون د اقتصادي په برخه کې رامنځته. خو یو شمېر نور بیا وایي چې ټولې هغه پروژې چې حرکت او استقدام رامنځته کوي دا د افغانستان اقتصاد سره مرسته کولی شي، خو دوی پر دولت او نړیوالو غږ کوي چې باید پر یو داسې پروګرام کار وکړي چې په هغه کې د افغانستان اوږدمهاله ګټې تامین شي. که په خلاصه ډول سره ووایو ټولې هغه پروژې انټرونشنز چې هغه یو حرکت رامنځته کوي، یو استقدام رامنځته کوي، خصوصا یو اقتصادي حرکت ګڼل کېږي او دا د افغانستان سره مرسته کوي. خو موږ باید د مسلکیتوب له لحاظه دې ته وګورو. که چېرته موږ د تیر وخت څخه تجربه اخیستلې دا وګورو نو دا پروژې باید په دوه ډول سره تقسیم شي. یا دغه مرستې باید په دوه ډول سره تقسیم شي. یو هغه مرستې دي لکه څنګه دوی چې دا نوم ورته ورکړی چې د خوراکي توکو د بیړنۍ مرستې یا د تنظیم بیړنۍ مرستې پروژې سره مرسته کوي. دا تر ځایه پورې سمه ده. نن سبا حالت د ایمرجنسي حالت کې دا مرستې صحیح دي. خو دولت یا اوسني حاکم کوم نظام چې د دوی همدا رقم نړیوال بانک یا ټول ډونر چې کوم دي باید داسې پلیټفارم باندې کار وکوي چې هغه د افغانستان د اوږدمهاله ګټې په هغې کې تامین شي. د یادولو وړ ده چې دغه مرستې به په دوو برخو کې لګول کیږي. د غنمو د تولید په برخه کې به د کښت په موسمونو کې له شاوخوا 2.1 میلیون وګړو کروندګرو د ماشومانو د تغذیې د اړتیاو د پوره کولو له هغو کسانو سره چې معلول دي یا ناعلاجه ناروغۍ لري، له هغو ښځو سره چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي او یو نیم لک کلیوالو ښځو ته د کرنې او تغذیې د ښو تخنیکونو په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د دغه بیړنۍ پروژې دوهمه برخه د اوبو لګولو د سیستمونو پر رغولو، د اوبو د ښه مدیریت او د کرنیزې ځمکې د خاورې د کیفیت په لوړولو راڅرخي.